د قبضیت څخه خلاصون لپاره اسانه لارې چارې. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د قبضیت په اړه ده. همیشه قبضیت یو داسې مهلکه ناروغي ده چې انسان ذهني نارامه ساتي، دفاعي سیستم یې کمزوری کوي، د شکر په څېر د سترې ناروغۍ نښې بلل کېږي، او دا ډول یو شمېر نور ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم جوړېږي. په دې اساس قبض ته د مرضونو مور هم ویل کېږي. د څېړنو پر اساس د شکر ناروغۍ نه غیر د سرطان ناروغۍ هم د قبض په بڼه رامنځته کېږي. روغتیا پوهان وایي که تاسې له قبضیت ناروغۍ سره مخ یې، نو هیڅکله د دې ته په وړه سترګه مه ګورئ او د دې سمدلاسه درملنه ترسره کړئ. په لاندې اسانو نسخو د قبضیت مخه ونیسئ او یا یې له منځه یوسئ. 1. زیتون تېل. د زیتون سوچه تېل د قبض په مخنیوي کې تر ټولو غوره نسخه ده. د دې په استعمال سره د هضمي سیستم په حرکت راځي چې ورسره کولمې پاکېږي. د پوهانو په وینا د دې لپاره باید هر سهار په ولږه یو قاشقه د زیتون تېل استعمال کړئ، ځکه چې په تشه ګېډه یې اثر غوره وي. 2. اوبه. که چېرته هره ورځ 8 ګیلاسه اوبه وڅښل شي، د قبضیت څخه شکایت به مو له منځه ولاړ شي. اوبه د کولمې فعالیت متحرک کوي. هر کله مو بدن د اوبو کموالي سره مخ شي، په قبض ناروغۍ اخته کېدلی شئ. 3. د پخلي سوډا. سوډا د قبض له منځه وړلو لپاره ښه ثابتېږي. د ګیلاس یو برخه اوبه کې یو قاشقه سوډا ګډه کړئ او ښه یې حل کړئ، بیا یې وڅښئ. ډېر ژر به مو قبضیت له منځه لاړ شي. دا ډول مناسبه اندازه سبزي، مالټه، کینو او مستې هم د قبض له منځه وړلو کې ګټور ثابتېږي. د قبضیت رامنځته کېدو یو شمېر لاملونه دا دي: د بېلګې په ډول په خوړو کې ژور بدلون، ډېر زیات پاخه شوي خواړه، په ځانګړي ډول هغه مهال چې غواړئ وزن مو کم کړئ، د کافي یا نور کافین لرونکي څیزونو استعمال، ګازي څښاک او درد وړونکي درمل استعمالول هم د قبضیت رامنځته کېدو لامل ګڼل کېږي. قبضیت یو ډېره خطرناکه ناروغي ده. تاسو هڅه وکړئ ژر تر ژره ډاکټر سره مراجعه وکړئ، ځکه چې ډول ډول ناروغۍ د قبضیت له امله منځته راځي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.